روجا ماتیږي او کنه ماتیږي په انجکشنو لګولو سره یا په ډریپ لګولو سره نو ګوري زه تاسو ته دلته یو خبره کوم او داسې سوچ طرف ته تاسو مایل کوم چې دا سوچ اول ماته ضروری دی او بیا تاسو ته ضروری دی نو ګوري کله هم چې انسان ډریپ یا انجکشن لګوي نو مختلف قسمه انجکشن دي چې زیاتر مونږ خلک کمې پیژنو کمې چې د غوښې والا انجکشن وي یا د رګ والا انجکشن وي خو د دې نه علاوه نور انجکشن هم شته دي نو کله هم چې تاسو ډریپ یا انجکشن لګوي نو دا به تاسو ته ډاکټر وایي چې تاسو ته ضرورت وي نو تاسو ته به دا ډاکټر صاحب لګوي کاغه د غوښې والا وي یا د رګ والا وي خو کچره یو انسان وایي چې نازي په خپل لګوم او زما په وجود کې کمزورتیا ده نو په دې خبره کې به تاسو خامخا او د ډاکټر سره به تاسو خامخا د خپل عالم صاحب نه تپوس په دې باره کې کوي او تپوس په ځکه ترېنه کوي چې ګوري زمونږ چې کم اسلام دی دا اول دی او دا غینه بعد بیا میډیکل فیلډ دی نو تاسو ته به انتهایی زیاته ضروری او د سوچ خبره دادا چې تاسو کله هم د سيزونو طرف ته ځئ یعنی انجکشن یا ډریپ طرف ته نو د علامو سره تاسو د ډاکټر نه هم تپوس کولی شئ